جوړ دی ای هیواد د هر یو زخم او پر هر دی نور نو دی په امن د جنگونو هر ډګر دی نور نو دی په امن د جنگونو هر ډګر دی ای هیواد د هر یو زخم او پر هر دی نور نو دی په امن د جنگونو هر ډګر نور نو دی په امن د جنگونو هر ډګر دی فخر سلامونه ستړي مشه دوستانو نن ورځ د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ رسنی کلی تراغلیو د نصیر خیره بنسټ لوري د بیت الخیر کفالت پروګرام په سلسله کې بنن ورځ موږ د 25 یتیمانو او 50 کونډو سره مالی کومک وکړو چې هر یتیم ته 1000 افغانۍ او هر کونډه ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي د بیت الخیر کفالت پروګرام د 2 میاشتو را په دی خوا جریان لري او ان شاء الله دغه پروګرام په آینده کې هم جریان ولري ترڅو دغه به سرپرست کورنۍ د خپل ژوند ضرورت پر واخلي د هغو کسانو څخه چې په دې مالی کومک کې د خپل وطنوالو سره مرسته کړې ده یو نړۍ مننه کو الله تعالی دې غوي ته هم په دې دنیا او هم په هغه دنیا باندې اجر نه ورکړي تاسو څخه ډیره زیاته مننه جوړ دی ای هیواد د هر یو زخم او پر هر دی نور نو دی په امن د جنگونو هر ډګر دی نور نو دی په امن د جنگونو هر ډګر دی ګران افغانستان نور نو مشیت زخمی زخمی 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 واه واد بیا زل دیشن هر یو دنګر دی نور نو دی په امن د جنگونو هر ډګر دی نور نو دی په امن د جنگونو هر ډګر دی جوړ دی ای هیواد د هر یو زخم او پر هر دی نور نو دی په امن د جنگونو هر ډګر دی نور نو دی په امن د